سلامونه او نیکی هیلې بیا هم استاد حکمت الله پوپل ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم نن د خیره په یوولسم ټولګي کې زموږ د درس عنوان موږ او تاسو د هایپربولا د دوام حالت یعنی چې کله تناظري مرکز اختیاري ټکوي د وضعیه کمیاتو په مبدا کې واقع نه وي د هغه مختصات او معادله می تاسو ته ښوولي دي. نن پر هغه باندې تاسو ته یو دانه مثال تشریح کوم. نو راځم په یوولسم ټولګي کې د هایپربولا د دوام حالت یعنی چې تناظري مرکز اختیاري ټکوي د هغه یو مثال درته ښیم. نو زموږ هغه مثال چې موږ یې حلوو یو مثال به دلته ولیکو. ګورئ x منفي 2 کل مربع پر 16 منفي y منفي 15 کل مربع پر 9 مساوي په یوه سره. وای که چیرې دا د یوې هایپربولا معادله وي اولین شی چې تاسو دوی وای راس یې وټاکئ. راس یعنی مرکز یې وټاکئ یعنی وی وټاکئ. وی وټاکئ وی په دې معنی یعنی اچ کې وټاکئ. نو کله چې تاسو اچ کې یعنی راس یې ټاکئ ګورئ ستاسو د فکر وي همیشه اچ ټاکئ یعنی له اکس سره. اچ یعنی له اکس سره ځکه اصلي فورمول کې موږ تاسو ویل دي اکس منفي اچ دی خو د اچ پر ځای اوس 2 راغلی دي. منفي 2 دی خلاف یې نیسي مثبت 2 یې نیسي او کې همیشه له وای سره چې دی هغه 15 دی. د اچ کې یعنی راس یې پیدا سو. نو دا خو یې راسو. اوس راځو بیا وایي حقیقي راسونه یې وټاکئ. حقیقي راسونو مختصات موږ او تاسو ویلي دي چې هغه اچ جمع ا او کې او ا زبر بیا اچ منفي ا او کې دا د حقیقي راسونو مختصات یا هغه نقطې چې موږ حقیقي راسونه ځینې پیدا کوو د دغه فورمول په مرسته. نو اوس راځو داسې به ولیکو چې اچ دی اچ کې اچ دی 2 دی جمع ا دا اچ ده دا اصلا دغه مخرج ته ا مربع ویل کیږي یعنی د ا مربع پر ځای څو راغلی دي 14 توان د جذر په واسطه لیرې کوو. 14 جذر 4 دی یعنی ا کې مت 4 موږ راچولی سو د ا پر ځای او کې مې ده 15. نو حقیقي راس 4 2 شپږ او 15 دا د حقیقي راس یوه نقطه. بله نقطه ما دغه جمع په منفي اوري معنا 2 منفي 4 او 15 انو باره وایو چې د 2 څخه 4 کم کو منفي 2 او 15 دا د حقیقي راسونو مختصات یعنی نقطې. اوس راځو پسې تاسو ته وایي د محراکونو مختصات وټاکئ. محراکونه معنا اف زبر وټاکئ. هغه اچ جمع سی او کې ده او بل نقطه اچ منفي سی او کې ده. دا ته وایي د محراکونو مختصات. ښه موږ تاسو ویلي دي چې کله اچ ټاکئ هغه دا دی چې 2 دی جمع سی د دې ځای ای او بی پیدا کولای سي د دې ځای اچ کې پیدا کولای سي. سی څنګه پیدا کیږي؟ سی خپل ځان فورمول لري. ا مربع جمع بی مربع تر جذر لاندې ا مربع پر ځای 14 بی مربع پر ځای 9 14 او 9 جمع کوي 25 د 25 جذر 15 دی یعنی د سی پر ځای تاسو راچولی سي 15 او کې 15 ده. نو اوس که راسو 2 او 15 ده و او دا کې 15 دا د محراک یوه نقطه. د محراک بله نقطه 2 منفي 15 یعنی مثبت ماز په منفي اوړي او 15. نو کله چې له 2 څخه 15 کم کو منفي 3 او دا 15 دا یې سول د محراک مختصات یعنی نقطې. اوس پاتې سوله موجه خط x مساوي کیږي مثبت منفي ا مربع پر سی جمع اچ. کله چې اختیاري ټکوي موجه خط د دغه فورمولې په مرسته موږ پیدا کولی سو. x مساوي کیږي مثبت منفي ا مربع یعنی 14 پر سی کې مت 15 جمع اچ دی هغه دا دی چې 2 دی. ښه اوس راځو دغه دلته تشریح کوو. دلته x مساوي کیږي دغه مثبت منفي 14 پر 15 وویشي تقریبا 3.2 جمع 2 x مساوي کیږي کله چې تاسو دغه منفي لپاره مالي د مثبت لپاره حل کړئ 3.2 او 2 جمع کړئ دا 15.2
مثبت 15.2 دا یو موجه خط سو او که دوه موجه خط پیدا کوئ بیا مثبت په نظر کې منیسئ منفي په نظر کې ونیسئ نو بیا لامې مختلفې دي باید جمع نه کړئ منفي کې له 3.2 څخه 2 کم کړئ دا 1.2 علامه د غټه د منفي ولیکئ دا دوه موجه خط سو دا چې سوال موجه خطونه سول اوس یو شی چې پاته دی هغه مجانبونه پاته دي مجانبونو معادلې دی په کتاب کې تاسو ته وایي د مجانبونو معادلې وټاکئ د مجانبونو معادلې چې تاسو کله ټاکئ د مجانبونو معادلې چې تاسو کله ټاکئ مجانب خپل ځان ته چې شي لري فورمولې لري مجانب د پاره داسې دی فورمول y مساوي کیږي مثبت منفي b پر a x منفي h جمع k y مساوي کیږي مثبت منفي b د b مربع پر ځای نه راغلی دي یعنی b مربع پر ځای نه راغلی دي توانې د جذر په واسطه پورته کوځنی b مساوي کیږي د نو جذر 3 دي نو تاسو ورواچوي b ته 3 او a د a قیمت مو پیدا کړی دی 4 x y مجهول دي قیمتونه نه ورلویږي منفي h مو هغه h کې h 2 جمع کې مو 15 دا د مجانبونو چې سولې معادلې سولې نو په دغه ډول تاسو کولای شئ د هایپربولا له معادلې څخه هغه د راس حقیقي راسونه محراقونه موجه خطونه او د مجانبونو معادلې په لاس راوړي نو تر بیا چې تاسو درانه چوپړ ته حاضرېږو تر بیا ښې چارې زموږ پروګرامونه تعقیب کړئ تر څو له تعلیمي پروګرامونو څخه مو برخمن شئ مننه